بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه جهانگیر خان ستاسو په وړاندې دا وخت زه به پینډۍ کې ما او پینډۍ کې که تاسو کتلی دا پی سی هوټل دی د دې بالکل په شا باندې لال کورتي بازار ورته وایي هلته ناست یم او ناست یم په سجي هاوس کې یم. روټۍ له راغلی وم وږی وم. دا تاسو به زما وروسته دا بینر ګورئ. دا بلوچي سجي هاوس دی. ډېر پخوانی ډېر زوړ زما ملګري دي، زما وروڼه دي، زما ترورزي دي، زما هر څه دي. زه چې کله م پینډۍ ته راشم نو ماښام په هر صورت باندې ځان دې له رارسوم او ردي دا سجي خورم، ولې دا ډېره مزدار ډېره خوندناکه ډېره ترسکونه او هر سړی دا وایي چې کله وږی شي چې زه ترسکون خوراک وکړم. نو دې سجي هاوس ته چې کله م ستاسو زړه کېږي ترسکون خوراک ته نو دلته خامخا راشئ. انشاءالله هغه په اردو کې یو مثال دی که نه چې مزه نه آیا تو پیسې واپس که نه، دا هغه ځای دی، هغه سجي هاوس دی. نو تاسو به راځئ دلته به راځئ او یو څو ورځې خو زه هم دلته یم نو انشاءالله که رالی نو دلته ملاقات هم وشي او دلته خامخا راشئ. خو دا پته یې یاده ساتئ چې په مال روډ باندې پي سي هوټل دی. د پي سي هوټل سره چې راستانه شئ د لال کورتۍ ته نو په شورو کې د لال کورتۍ په شورو کې لومبنی سجي هاوس دی، بلوچي سجي هاوس به یې لیکلی، هلته خامخا راشئ.